الله زما یو لور وفات ده خیرت توفم غټلې ده ماشاءالله تاسو واده کړی او ما واده کړی دی په خپله ماشاءالله اوس مې د څلور نیمو کالو محمد بلال خان دورانی زما زوی دی یو کال پس به انشاءالله هغه زما زوی مانه غټ شي زمونږ د احساساتو سر هر چا لوبې وکړې واګدار دی که جانان دی که وختونه سر خوړلي سلامونه قدرمنو زه مقرجاني د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې او خوا کې را سره ډېر یو تکړه هنرمند یو داسې هنرمند چې هغه د خپل فن د خپل هنر په حق باندې د خپل چاپېرچل او د خپل اولس ډېر خدمت کړي اسفنديار سے پروګرام کې در ترکلی هم ستړی مشي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او الله دې کامیاب ساته او چې هر ځای کې آباد اوسئ اسفنديار صاحب دا راته ووایه چې ژوند څنګه تیریږي او بیسیکلی تاسو د کوم ځای لنډه پیژنګلو هم زموږ د کتونکو سره وکړئ زموږ پیژنګلو چې کومه ده زما پلار د ناګومان دی ښه جي او زموږ والده صاحبه چې ده دا د ورسک دارمنګو بابو ګړی دی ښه جي او زه بیسیکلی د سیټي ټاون پاړی پوره کې دلته زموږ پیدایش شوی دی ښه جي او دا چاپېرچل دا ټول پېښور زموږ خپل پېښور وګاڼه چې ولې چې انسان پکې خړپوسي ووایي بالکل بچپن یې تېر شي ځواني شي بیا بوډاپه شي نو ډېر ښایسته بس کله لږ او کله ډېره کله غم او کله خوشحالي او اسفنديار صاحب عمر مو څومره دی عمر مې تقریبا یاره کارډ به راته وښیم خپله خو راته یاد نه دی بیا هم اندازتن یاره کارډ راته ښیم نه زه فوجي سړی یم حافظه کمزوره ده نه نه حافظه نه بیا داسې خلک وایي یاره دې خلک وایي عمر پټې پلانې او ډینګلې او هغه او دغه 1987 دا نیشنلټي اف پاکستان ده 34 ماشاءالله غالبا راځي ماشاءالله اسفنديار صاحب دا راته ووایه چې کار روزګار څه کوئ نن سبا د دغه فیلډ نه د شوبز نه علاوه والله کار روزګار خو ما تقریبا دا 15 کاله یاره په دې هوټلو کې ویټري وکړه په هوټلو کې د ویټري وکړه ویټري مې وکړه ښه جي څومره پیسې به درکوو د هغې یاره بس دیاړي یار څومره مطلب دا یې 3,500 یا 500 نو هغې به زه سهار ډیپټی راتلم 9 بجې نو د شپې 1:30 2 پورې به چې د هغې کسټمر و نو هغه به ما اټین کوم دا خو ډېره اوږده ډیوټي نه و نو بس چې کله ژوند کې زندګۍ کې معاملې بدې راځي یا پتا باندې تکلیف راځي ته به د الله نه اسره غواړې او بل چا نه به اسره نه غواړې وایي همت مرده مدد خدا بس موږ خپل همت ګورم په خپله د زمیندار سړي بچي یو خو لکه ماشاءالله زمونږ ایجوکیشن وکړو هغې کې بس دا کمی و چې هغې تعلیم ونکړو او نور ژوند دی چې په ژوند ژوندی یار ته چې ژوند تېری ته چې یو شي ته لاس واچوې نو تاله به خوند درکوي وایي اول وخوره د ځان غوښې او بیا وخوره د ښکار غوښې اسفنديار صاحب د کور کفیل څوک دی مشر څوک دی د کور د ګټې وټې څوک دی یا ستاسو په کور کې څومره کسان دي مطلب زما مشر مور پلار د کور عظیم ممبران دی او چې تر کومه الله یې وله ژوند نصیب کړی سره د ایمانه وي به انشاءالله نو اوس موږ دوه رونه یو زما 3 خویندې واده دي هغې هم مطلب دی ماشاءالله بچې زلمي دي هغوی هم دغه وړوکي قد کې دي که نه 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 زما فیملی ممبر مکمل ټول ټیک ټاک دي ماشاءالله هو صرف تاسو زه میادي تبې والی وم زمونږ جټکي بیماري وه په ما راتله بچپن کې ښه جي نو اوس ماشاءالله زما یو لور وفات ده خیرت توفم غټلې ده ماشاءالله تاسو واده کړی او ما واده کړی دی په خپله ماشاءالله اوس مې د څلور نیمو کالو محمد بلال خان دورانی زما زوی دی یو کال پس به انشاءالله هغه زما زوی مانه غټ شي یو ورځ زما لاهور کې شوټینګ و ما ته رنګ وشو چې بی ماشاءالله تعالی الله ډېر په اندام روغ صحتمند او ښه بچی خدای درکو نو ما نه پنجابی اداکار ته پوسو کوئی کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے ما ہوتے کچھ نہیں ہوا ہے مونږ پښتانه خو بیا مزاحیان یو خوشحالي کوو ما ورته بچې کا بچه وایه نو هغې ډېر وخندل نو مونږ اوس هم ماشومان یو او چې د چا مور پلار وي نو د هغې قدر پکار دی رسپیکټ پکار دی د مشر د پردي مشر هم رسپیکټ پکار دی ماشوم سره په ماشومیت او په مینه محبت باندې یو طریقه ژوند تېرېږي اسفنديار صاحب راځم ستاسو فن غاړې ته کله چې مطلب د سی ډي دور یا د فلم دور یا سټیج چلیده نو ستاسو د فنکارانو به ډېر په ښه طریقه سره ګزاره کېدل एकदम هغه کار بند شه کار په ټپو شو ډېر فنکاران ما ولیدل چې تقریبا هسې ګرځي لکه تاسو پکې ماشاءالله دغه خبره خو چې بیا هم د لاسو خپو مزدوري کوئ خو هغه څه بیخي دغې کار ته ناست اوس هم هسې ناست دي څه اثر په هغې خلکو را پرېوتو تاسو دغه زه به تا ته یو خبره وکړم زمونږ فنکاران خلک چې کوم دي که نه دا ډېر عاجزانان دي حساس خلک دي وجه دا ده چې هغې ګوره هر روزګار نشي کولی ګوره زمونږ فنکار به چې چاله مړي له لاړ نشي سوی مړه لرې که ډم سړی و مړي له رانغو ګوره ښکاره خبره به کوو او چې ورغو نو دا اداکار دی مجبوره ده
د پسې واړه مې زاړه مې رنګ رنګ چغې وایي نو دی بیا هم په خپل زړه کې شرمنده چې خدای زه ولې راغلی یم که نه راتلم ده به ګیله کوله چې راغلی یم د عوامو د نرو ښځو د وړو ذلیله کړم زموږ ډېر فضول ژوند دی خو بس ژوند وایي څوک وایي چې بادام خوري هوښیار به ترې جوړېږي وایي سړی چې هوښیارېږي په ډغر هوښیارېږي بالکل اسفندیار لالا تاسو ډېره ښکلې خبرې کړو دغه شان ما د بلبل صاحب سره مې انټرویو کړی هغوی هم دغه یو ګیله کړې مطلب چې زموږ په دې وړوکي قد باندې زموږ په دې ډیسیبل دغه باندې ډېر خلک چې موږ ته یې د پیغور په شکل کې ګوري مطلب په موږ باندې طنز کوي داسې تاسو ته معاشره کې څه یاره ما ته کافي مسلې دا راغلي خو زه به یو خبره دا ایزي والم معمولي غوندې وایه وجه دا ده چې زمونږ دا خلک دي که نه دا لر و بر والا خلک دا پښتانه دا ډېر مینې والا خلک دي ګوره د دې مطلب دی چې یاره مونږ څه مینه اظهار وکړو چې د فنکار سره ملو شو خو بس هغې خواران مونږ چې وویني هغې نه یو دوه خطا شي نو هغه یو داسې عادت وکړي چې زمونږ به فنکارانو د هغه نه اړه تور شي نو زمونږ فنکارانو له نو زه وایم زمونږ فنکارانو له یو پکار ده دا خبره چې یار په دې دور کې تا سره څوک دغه وکړي مینه وکړي خلوص وکړي تا سره یو 2 منټه پیریډ والي او ته یو 2 کسان وخاندې دا د عبادت یو نظریه هم ده ګوره ته یو سړی خفه دی او ته وخاندې یو کور کې سکند کې جګړه وشوه چاقوانو لټر پټر او غویمو چلېده او ماشوم راغو ماشومان خو وړاندې که نه ټک یو شیطاني چرخې ولګولو دا ټي وي او په هغې کې زمونږ یو کردار راغو چې فني دی ډرامې دی نو ټول کور وخاندل کړت 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 نو هغه ګوره سکند کې مخکې جګړه تېره شوې بیا ټول خوشحاله شول مونږ فیملی ممبر اډاکاران یو مونږ دا ټول خلک ګوره دا د خلکو سپورټ چې مونږ سره نه که نه مونږ اسمال نه یو مونږ بړونه لویو ګوره زما صدر دی زما صدر ټول ښه سړی دی خو اینډ کې هغه یو خبره دوه داسې وکړي چې زمونږ د عوام د هغې نه مطلب دا دی داسې یو خبره علي زمونږ عوام دې هم دا ایزي نه علي ګوره انسان ته د انسان په نظر ګوره او هر سړي ته د خپل ځان په نظر ګوره او داسې مه وایه چې زه یم په جهان کې پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی الله دی نو مونږ له زړه لوی پکار دی چې مونږ سره عوام میلاویږي نو مونږ وایو چې قربان دې شم ګوره په دې دور کې چې تا سره دوه خبرې سړی په سړیتوب وکړي خلکو سره ټایم نشته کویک سروس دی سیکنډونو معامله ده سپیډ ویری کې به کار چلی اے بی سی کې اوس د ګنټو مسلې نه دي هر سړی به هم خوشحاله ساتي الله به خوشحاله ساتي او خپل دنیا او آخرت ګټه به مه کوي او زندګي به هم تېرېده وقار خان اسفندیار صاحب ډېره مننه تفصیلي خبرې روانې دي کوشش به کوو چې د مرکه به نور هم مخ په وړاندې بوځو راځو بیا ستاسو فن طرف ته کله چې شوبز کې تاسو وې هغه ټایم کې مطلب تاسو یو ډرامه یا یو فلم کې به کار کوو نو څومره معاوضه به میلوي مطلب پروډوسر به څومره پیسې زه تا ته یو خبره کوم مشران وایي حل د ویلو نه دی او زه د خولو نه دی مونږ دا کاران داسې خلک یو که نه چې زمونږ د جامعې ته وارثه ته خلک ګوري خو زمونږ اینډ چې کمی که نه لکه مطلب دا دی د ببرک شاه صاحب والد به ووایم طارق شاه صاحب زمونږ اینډ چې کمی که نه زمونږ شروع هم الله سره سپورټ او اینډ هم الله سره خو اخره خاتمه کې بیا د فنکار داسې زندګي چې خلک ورله چندې راغونډوي دا څه وجه ده دا ګوره دا زمونږ خپله ناکامي ده دا زمونږ خپله ناکامي ده ګوره ته به چاته ناستې او د یو سړي په انتظار وي کونډه د لیور په تمه شوه د تمام جهان د خاوندانو نه ووته بالکل تا له مور پلار څه کړي دي دا ډېر څه ته قربان کا د آخرت تحفې د سره مخامخ دي د جنت دروازې د سره مخامخ دي دې قدر وکړه د دې نه مغفرت وغواړه نو خلک په دې باندې ژوند نه تېروي او هر سړي زمونږ فنکارو ګوره زمونږ فنکاران خلک خوشحالوي قسم په خدای اے ټو زیډ خوشحالوي خو زمونږ هماغه خلک بیا عوامو کې ناست دي داسې یو خبره مونږ کړي چې هغه مونږ نه هېروي خو هغه مونږ تړه کې ساتلي نو دا عوامو ته یو ریکویسټ دی چې ګپ شپ په خپل ځای هلی عبرتي خبره په خپل ځای هلی د یو ماحول نه د یو خبرې نه غلط مطلب یا غلطه انټرویو چا پسې مه کوئ نه چا پسې پراپاګانډه کوئ ژوند ډېر مختصر دی او ښه طریقې سره یې تېر کړئ او هر سړي سره په مینه محبت او په خلوص ملو شئ او د هر سړي قدر وکړئ او بس زه وایم چې هر سړی به الله ساتي شوبز مخکې مطلب دا دی چې ډېر خو مونږ ته به د هغې بینیفټس ملاوېدل 10,000 5,000 8,000 جو بھی ہے مطلب ما پی ٹی وی اے وی ٹی خیبر ARY ہم سب امید جیو دنیا نیوز سما ٹی وی مالتا ٹیٹر پنجاب کے لاہور کے فیصل آباد کے ڈرامے کڑی قذافی اسٹیڈیم کے ما فارسی کے کار کڑے دے ما ہندکو زبان کے کار کڑے دے ما اردو زبان کے کار کڑے دے پشتو زمون مادری زبان دا
نو مطلب دا چې دا خلک مونږ نه زده کړه هم کوي خو چې دې زده کړه خلکو والا لا بیا یو داسې یو میشن یو داسې سبجیکټ سړی ورکړي چې دا خلک هم خاندي خوشحاله هم شي او چې عبرت هم ترې والي. ټیک شو. یو دغه خبره لکه مونږ هم په دې معاشره کې وخت تېرو او مونږ هینو هم او اورو هم چې د فنکار سره خلک ډېره زیاته مینه هم کوي، د دوی ډرامه ګوري، خاندي به هم، خو بل اړخ ته که ګورو بیا په دوی باندې تنقید هم کوي، قدغن هم پرې لګوي. نو بس زمونږ ملک کې زمونږ سرکار مونږ سره سپانسر نه کوي، مونږ سره تعاون نه ساتي. مطلب مونږ چې څه کوو ویډیو سره کوي یا مونږ په خپل بذات خود یې کوو کني مونږ په مطلب دا نور ملکونو کې د اداکار سړي ډېر ویولشپ دی، پاکستان کې مطلب تپوس نشته. تپوس ځکه نشته چې یار زمونږ خپله مطلب دا دی زمونږ سپیشل مین کارډ دی، سپیشل پرسنل 2% زمونږ کوټه ده. دا عوام او دا سرکار او دا خلک یا خرڅي یو بل باندې حقدار ته حق نه ملایوي. تاسو په دې ریسیبل کم چې دا وړوکی قد والا کسان دي کې څومره داسې کسان دي چې په جاب باندې مطلب په سرکاري اداره کې کار کوي؟ شته داسې یاره ډېر کافي خلک شته ما لیدلي دي. خو زه مطلب دا دی تا ته څنګه وایم چې پلاني دی کوډینګلي دی اشرف المخلوقات دی هر ځای کې شته. اوس هم زمونږ د صدر یو رحمت الهي هغه کرک والا یو سړی پس نوکری ولګو په دې کې هم راغلی او نو خندل یې ګپې شپې لګولو. غریب سړی دی، ډېره موده تکلیف تېر کو. ما خپل ډاکومنټس ما د خپل جاب دپاره تقریبا 22-24 ځل جمع کړ. تاسو کوالیفیکیشن څومره؟ زما مطلب دا چې 9 پورې دی. خو زه تا ته یو خبره کوم که نه چې ستا مکمل شفارس نه یا غټه پیسې تا سره نه، ستا تعلیم معلم نه دی، ستا ایکسپیرینس. ګوره پښتنو متل دی وایي پښتانه چې یا ډېر ماهر شي هوښیاران شي یا لیوني شي یا مړ شي، خو ژوند د ژوندو دی د انسان قدر په ژوندانه پکار دی او حقدار ته د حقدار حق پکار دی چې کم سړی مزدوري کو هغه ته په وخت مزدوري ملو شي نو دا غسل معاملې په هغې حل شي. بس ژوند دی یاره تېرو به اسفندیار لاله اوس څه ګڼئ مطلب دا کوم چې د بېروزګارۍ د مسلو په دې زنځیر کې مطلب مونږ هم نښتي خو دا تاسو کوم چې شوبز طبقه ده دا یې نښتي دي مخکې خپل فیوچر څه لیدل غواړئ چې لکه مخکې حالات په ښه شي یا به څه کوو؟ یاره هر سختې پسې راحته راځي، امید به کلم نه بیلې. ګوره چې کله ګرمي زیاته شي بېحده ګرمي زیاته شي زمونږ د پېښور ګوره ډېر ظالم نور دی چې کله بیخي زیاته ګرمي شي نو ما ته بیبي وایي ما ته بیا وایي ډېره زیاته ګرمي ده. زه ورته یم بیبي وایي معده د جهنم د اور نه کمه ګرمي ده. ما ته یا فرین زما بچې زه ورته یم ګوره هر سختې پسې خوشحالي را روانه دا ګوره اوریځ ده او ګرمي ده او یا سور نور دی خو دې سختې پسې داسې ښایسته باران را روان دی خو خدای دې په چا زحمت نه کي ولې د ډېرو خلکو غریبانانو چتون هم نشته رحمت دی کی او مې د هغه په اشاره دی او د هغه په وس کې وچلي مې د باران سوال به الله وایي پوره کې نیمګړی به نه کې ولې چې باران سیلابونو ورانې راولي که نه نو بس ژوند دی یاره. اسفندیار لاله بس اخري پوښتنه جی نن سبا مطلب چې ته کوم 400-500 روپۍ ګټې په هغې باندې ستاسو د کور ګزاره کېږي یاره خپل کار باندې خپل کور والا نه مطمئن دي چې او اسفندیار د خپل کور د برار څه کولی شي ټول ضرورتونه پوره کولی شي؟ یاره انشاءالله چې پوره کوي خو الله خو زه خو داسې فوجي یم چې کله ما ته پته لګي نو زه خپل هر یو منډه کوم زه پراپرټۍ جاب کوم ما د هوټلو کې خپله زندګي تېره کړه زموږ دا شوبز اوس هغه مزه نشته خو ته چې یو کار ته کښېنې بس ته خو به په هغه ځای ناست پاتې شي د کارغه مثال به ګوره ژوند د ژوندو دی ته چې یو لار نه بلې لارې ته شي یا یو کار بل کار شروع کړې نو بس زندګي د تېرو کله لږې کله ډېرې خو لکه مطلب دا د کنفرمیشن نشته دیاړي میاړي نظام الله پوره کوي او سوال به د الله نه کوي او خپله منډه تړله وو نو کریله مو یار دوست سره منډه تړله کوو بس خپل زندګي دی به ژوند له څه نه څه پیدا کوو بل غم خادي هر څه او سیروړه پیدا کوو مړه په کوڅه کې هم خلک ماړه دي او خدای دې ماړه ساتي او مور خوی به کوو او بس ژوند دی بس زندګي خو ګوره تېرېږي ګیلې به د چا نه کوې یار ګیلې به د ځانه کوې بس په دې ځای به یې ختمه کمې ممکن دی لکه کمې ممکن دی. قدرمنو دا اسفندیار لاله ډېره تفصیلي مرکه ورسره وشوه ما د هغوی د ژوند هر اړخ وچېړه ځکه چې ځکه تاسو ته سپیشل خپله ځاني ویم نو زما دا خلک ډېر زیات خوښ دي په خصوصي توګه فنکاران او بیا داسې دا کم چې سپیشل پرسن ورته مونږ وایو مطلب ښکاري داسې چې دوی په قد باندې واړی خو د دوی چې کوم احساسات دي د دوی چې کوم جذبات دي د دوی چې کوم سوچ دی نو شاید چې هغه زمونږ نه سیوی او الله دې وکړي چې اسفندیار د خپل کور دپاره په ښه طریقه سره ګټه وټه وکړي الله تعالی دې دوی په خپل مقصد کې کامیاب وګرځي. قدرمنو اوس ورکړئ خپل کوربه و کارجاني اجازات ښاد او باد اوسئ. الله پامان.